بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته رالمه. انسرټ ټیب سیمبلز ګروپ. تیر درس کې مو ټیکس ګروپ زده کړو. دې کې به انشاءالله سیمبلز ګروپ زده کوو. سیمبلز ګروپ کې ما سره دوه کمانډز دي، ایکویشنز او سیمبل. ایکویشن وایي مساوات ته او سیمبل نښې ته ویلی شي. فار ایگزامپل تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې مایکروسافت ورډ خو د لیکلو دپاره استعمالیږي، که هغه هر قسم کتاب وي، فار ایگزامپل پښتو کتاب وي، اردو وي، عربي وي، انګلیش وي، هر څرنګه کتاب وي، دې دپاره مایکروسافت ورډ استعمالیږي. تا ته وایي چې ریاضي کتاب به په څه کې لیکل کېږي، ته به ورته وایي چې هغه هم وین ورډ کې لیکل کېږي. کوم ځای نه به یې لیکي؟ یعنې کوم داسې کمانډ دی چې د هغې په تور باندې موږ میتس لیکو، ریاضي ورباندې لیکو، هغه کمانډ موږ سره ایکویشن دی. زه چې کله ایکویشن باندې کلیک کوم نو ماته دغه شان یو ډراپ ډاون مینیو اوپن شي. دې کې ما سره مختلف قسمه فرمولونه موجود دي. صحیح ده؟ زه راځم فار ایگزامپل ایریا آف سرکل، دا د دایرې فرمول دی. A is equal to pi r square. A مساوي کېږي pi r مربع. فار ایگزامپل تاسو ته لیکلي چې find the area of a circle. همدغه شان تاسو دلته فرمول راوستلی وي د الف خوا تک. همدغه شان فار ایگزامپل تاسو ته یو بل څه لیکلی وي find the answer of the following question. دغه شان تاسو ته لیکلی که نه. همدغه شان فار ایگزامپل زه رالم ایکویشن ته او دې کې فار ایگزامپل تاسو ته دا راوستلی او دې کې فار ایگزامپل لیکلی درته چې B is equal to this one فار ایگزامپل A is equal to دا او C is equal to فار ایگزامپل دا یو. دغه شان تاسو ته لیکلی که نه. تاسو کولی شئ چې د ریاضي سوالات او ریاضي کتابونه له دغه ځای څخه ولیکئ. زه راځم بیا انسرټ ته، ایکویشن ته راځم. زه کولی شم چې یو خپل ایکویشن هم جوړ کړم، یو خپل فرموله هم جوړه کړم. انسرټ نیو ایکویشن ته به راشي. دې ځای کې زه کولی شم چې یو نیو ایکویشن جوړ کړم. کله چې زه ایکویشن راولم یا فرموله راولم نو د هغې سره یو ډیزاین ټیب هم راځي چې د همدغو ډیزاین ټیب په ترو باندې زه کولی شم مختلف قسمه فرمولې جوړې کړم. تاسو ته به زه یو سمپل مثال درکړم فرکشن باره کې. فرکشن کسر ته وایي. زه فار ایگزامپل دغه شان یو کسر جوړم، یو سوال جوړوم 2/3. صحیح شوه؟ دغه ځای کې به سره پلس ولیکي. دا پلس به څنګه لیکي؟ پلس به راشي دا خو به زه اول ورته غټ کړم، ډیزاین ته به راشم او دې ځای کې به ورته پلس نشان واخلم. بیا یو فرکشن ته راشم، زه لیکم فار ایگزامپل 3/4. دلته مساوي علامه څنګه ولیکم؟ مساوي علامه موږ سره دې ځای کې موجود ده. صحیح شو؟ همدغه شان تاسو کولی شئ چې دغه فرکشن په دې طریقې سره استعمال کړئ. زه غواړم چې حل یې هم کړم. دې ته فار ایگزامپل لیکم 12 4/8 پلس 3/9. صحیح ده؟ همدغه شان بیا به راشم is equal to the fraction 17/12. دغه شان ما دا کویشن حل کړو. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه کولی شم چې دا په مختلفو طریقو سره وګورم. پروفیشنل لینیر ان نارمل ټیکسټ. دلته هم سره ایکویشن موجود دی او هماغه سوالات موږ دې څخه هم راوستلی شو. لایک فار ایگزامپل محمد بن موسی فرمول چې کوم ما مخکې راوستلی و، دا مختلف قسمه فرمولې زه راوستلی شم. پروفیشنل دا موږ سره پروفیشنل طریقه ده. لینیر دا موږ سره لینیر ده، یعنې په لاین کې موږ راوستو یو لاین کې. صحیح شوه؟ نارمل ټیکسټ ته کنورټ کړئ، نارمل ټیکسټ ته موږ کنورټ کړو. پروفیشنل غواړئ، پروفیشنل دا طریقه ده. نارمل نه واړوه، دا پروفیشنل شوه، دا لینیر شو، دا نارمل شو. صحیح شو؟ که د پروفیشنل والم دې کې نارمل ورته والم دې ته وایي نارمل. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه کولی شم چې مختلف قسمه سیمبلز له دې څخه استعمال کړم. یونین فار ایگزامپل this one multiply divide. مختلف قسمه سیمبلز موږ سره دلته موجود دي. دې نه پس ما سره څه شی دی؟ سکرپټ. دا موږ سره فرکشنز دي، مختلف قسمه فرکشن استعمالولی شو. سکرپټ هم استعمالولی شو. رادیکل، انټګرال هم موږ له دې څخه راوستلی شو. لارج اپریټر، صحیح شو؟ brackets, functions, sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. دا موږ سره انورس دي. دغه شان لیمیټ او لوګاریتم دې ځینې راوستلی شو. دې څخه کویشنز جوړولی شو. اپریټر، میټرکسونه هم موږ جوړولی شو. فار ایگزامپل زه رالم دلته ودرېدم، زه غواړم چې یو میټرکس جوړ کړم. صحیح ده که نه؟ انسرټ نیو ایکویشن
هلته به راشم میټرکس ته دغه شان میټرکس زه غواړم چې جوړ کړم. افغاني سکولونو 11 کلاس کې میټرکسونه راغلي دي او پاکستاني سکولونو به 9 کلاس کې وي یا 12 کلاس کې وي. صحیح ده کنه. دا ما سره ایکویشنز. همدغه شان زه بیا راځم انسرټ ته سیمبلز. سیمبلز په تر باندې زه کولی شم چې مختلف قسمه سیمبولونه راولم. کنټرول ان. زه ورته فار ایگزامپل ما دغه شان سیمبل راولم، هغه شان سیمبل به راته راولي. یا فار ایگزامپل کاپی رایټ والا سیمبل راته راولي، کاپی رایټ والا سیمبل به راته راولي. سیمبل څه لپاره استعمالیږي؟ سیمبل از used to modify something. سیمبل دې لپاره استعمالیږي چې موږ ته یو څه وښایي. فار ایگزامپل بعضې وخت کې فون لیکلی که نه پی ایچ سره لیکلی، دې سره فون به راولي. فار ایگزامپل دې فون نمبر ولیکو، دې سره څنګه کې فون راولي. فون به څنګه راولي؟ مور سیمبل څه به راشي او دې کې به راشي وینګډینګس ته، وینګډینګس یا وینګډینګس 2 او یا وینګډینګس 3. ورته دا ماته راکړه. دې کې ما سره ټلیفون دې شکل باندې هم شته او دې شکل باندې هم را سره شته دی. دا مې فار ایگزامپل انسرټ کړه، کلوز، هماغه شان ماته راغی. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه بیا راځم، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل نو سموکینګ. نو سموکینګ دپاره ماته یو څه راوله، ته به ودرېږم ورته. نو سموکینګ پکې دلته وګورئ. بس دا به ورته سمپل راولئ. صحیح ده. دغه شان یا فار ایگزامپل نور سیمبلز هم ما سره دلته موجود دي. زه راځم فار ایگزامپل کاپی رایټ والا هم تاسو راوستلی شئ. کاپی رایټ هلته ورته ولیکه، کاپی رایټ لایک چاپ حقوق خوندي دي. یعنې یو کس کتاب لیکلی دی، بل څوک نشي کولی چې د همدې په نوم باندې بل کتاب چاپ کړي. دا کاپی رایټ به ورته انسرټ کړي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا زه راځم ټریډ مارک. فار ایگزامپل تاسو به لیدلي وي که نه په ماونټین ډیو، صحیح شو، دې سره ټریډ مارک لیکلی وي، ټریډ مارک نشان دلته لیکلی وي. دلته به هم دا موجود دي، دا یو دی. صحیح شوه، یعنې دا تجارتي دی او دا رجسټرډ دی. همدارنګه بل موږ سره دی رجسټرډ. دلته یې وګورئ چې کوم ځای کې رجسټر شته. دلته هم شته، دا دی. صحیح شو. فار ایگزامپل رجسټرډ یا فار ایگزامپل یو سنټر وي که نه MCI. فار ایگزامپل دا رجسټرډ دی، رجسټر به ورته دلته ولیکي. دغه شارټکټ هم شته دی. فار ایگزامپل تاسو دا داسې هم راوستلی شئ، بریکټ خلاص سی بریکټ بند. فار ایگزامپل دا یو بریکټ خلاص टी ام بریکټ بند، دا یو فار ایگزامپل بریکټ خلاص آر بریکټ بند. صحیح شو. یا شارټکټ په ترو باندې Alt Control C, Alt Control T, Alt Control R. رایټ دغه شارټکټ هم موږ سره شته. صحیح ده که نه؟ بیا سره علم فار ایگزامپل سیمبل ته راځم، مور سیمبلز باندې کلیک کوم. دې کې ما سره لاندې نور خبرې هم موجود دي. فرست ما سره اټو کریکټ دی. زه فار ایگزامپل دغه کتاب ما ته راوله خو اټو کریکټ ته زه ول راځم. زه ورته فار ایگزامپل کله چې زه بک ولیکم نو ما ته دې کتاب راشي. ایډ اوکې and then close. بک چې زه کله هم لیکم ما ته به کتاب راځي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا زه رالم مور سیمبلز ته. بل ما سره پکې څه شی دی اټو کریکټ ته رالم. زه ورته وایم چې دغه شان دې نه کېږي، ریپلیس نه کلیک ایسته که اوکې and close. فار ایگزامپل بک چې زه لیکم نو ما ته به اوس نه راځي. صحیح ده که نه؟ که بیا غواړې نو بیا هم راوستلی شي. راشه اټو کریکټ ته کلیک کېده، اوکې کلوز بک. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا زه راغلم اټو کریکټ ته. زه ورته وایم چې دغه راته ختم که، بک ورته لیکم، دا ډیلیټ که او اوکې بس ډیلیټ شو. صحیح شو. دغه آپشنز چې کوم تاسو ته ښکاري دا به انشاءالله ورډ آپشن کې وایو. کله چې وین ورډ ختم شي اینډ کې به انشاءالله آپشن موږ وایو، دا هلته راځي. شارټکټ کی زه کولی شم چې دغه سلیکټ شوي سیمبل ته شارټکټ جوړ کړم. فار ایگزامپل کاپی رایټ دی که نه، یا فار ایگزامپل دغه دی، دا یو سیمبل دې ته غواړم یو شارټکټ جوړ کړم. شارټکټ کی باندې به کلیک کوو، کنټرول 1 فار ایگزامپل دی شارټکټ شو. اساین
کلوز کله چې د کنټرول 1 پریس کوم نو ماته به پیراګراف مارک راځي صحیح ده بیا رالم موډ سیمبل ته this one shortcut key delete yes close and then close بل خبر ما سره څه ده character code دا ردی کوډ دی دا 00B6 یو ته دا لیکم 00B6 دا ته انتخاب کا shift home alt x press کا چې کله تاسو alt x press کړئ نو تاسو اتوماتیکلی هماغه سیمبل ته چینج کیږي صحیح شو نیکست خبر ما سره بل پدې کې څه شي دا سپیشل کریکټر دا ما سره سپیشل کریکټرز دي em dash دا موږ سره ډیش دی چې کله دا ډیش په جمله کې راشي نو په جمله کې به تاسو وګورئ چې دا ډیش کوم ځای کې راغلی دی دا ډیش په دواړو خواو کې چې کوم ورډزونه دي یا دوه ورډزونه دي هغه دواړو معنا یو وي کو آپشنل هایفن راشي آپشنل هایفنز دی مطلب دا دی چې شاید دا معنا ورکي صحیح شو همدغه شان ګوره نن بریکینګ سپیس دغه شان دی کاپی رایټ هم تاسو راوستلی شي دی د رجسټر هم راوستلی ټریډ مارک هم راوستلی شي سیکشن پیراګراف مختلف قسمه سیمبل تاسو راوستلی شي او د مو سره شورټکټ کیز دي تاسو کله چې دغه شورټکټ کی پریس کړئ تاسو ته دغه موجوده کریکټرز راځي صحیح ده همدغه شان فار ایگزامپل زه رالم ما دغه سیمبل راوستم دا سیمبل زه چې کله ټیپ پریس کړم اتوماتیکلی له دې څخه بولټ جوړ شي صحیح ده که نه همدا شان فار ایگزامپل ما دغه سیمبل راوستو زه غواړم چې دا غټ کړم یا مې دومره غټ هم ورته کو او دې ته مې فار ایگزامپل دغه کلر ورته ورکړه پوخ کلر مې ورته ورکړه زه غواړم چې دا له دې څخه اخواته موو کړم زه به انتخاب کړم کاپي دې خواته ودرېږم په سپیشل ته به راشي پکچر به ورته واخلي اوکې ډبل کلیک کراپ دا به ختم کړي دا ایریا به هم ختمه کړي کمپریس پکچر اوکې بس اوس ته موو کولی شي صحیح شو کلیک ان فرنٹ آف اوس چې هر ځای ته موو کړی موو کولی شي که غټولی هم شي او همدا شان ته کولی شي چې فار ایگزامپل ته راغلی ورډ آرټ ته راوسته کلیر کا اوس راشه انزرټ ته سیمبل باندې کلیک کا همدا سیمبل زما پکار دی بیا راشه فار ایگزامپل دغه شان ډیزاین ورته ورکړه چې کوم ستاسو خوښیږي هغه ورته ورکولی شي دا مې فار ایگزامپل ورته ورکړه انتخاب لږ فار ایگزامپل غټ کړه دغه شان شکل هم تاسو ورته ورکولی شي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره سیمبلز ګروپ اکویشنز ان سیمبل دا موږ سره د انزرټ ټیپ لاست لیکچر نیکست به انشاءالله پیج لیوټ ټیپ شروع کوو